قدرمنو سلامونه مو واخلئ صابر جان یم. یاره پرون راسره یو ډاکټر میلاو شو، سپیشلیسټ دی، د انټي سپیشلیسټ دی. هغه اکثر زما د هغه ګپ لګي، خو ډېر وخت پس دلته مسیزو ته راځي. څه ښادي وي نو بیا هغې دپاره راځي. نو هغه راسره ګپ شپ لګولو، هغه ما ته ستا ویډیوګانې ګورم، خو یاره صابر جان وایي ته د مشرانو نه ډېره زیاته ګیله کې. نو ما ورته یاره ډاکټر صاحب خامخا به ګیله کوو یاره، ځکه چې کار راله نه کوي نو ګیله به ترې نه کوو. نو هغه ما ته وایي ته ما ته وایي چې مشر څه ته وایي؟ ما یاره ژیمل مشر خو دې ته وایي چې یو خو به د هغه سینه ډېره فراخه وي او هغه به په وړو وړو خبرو باندې افغان هم نه کوي، چې څه کار وي نو هغه به هغه کار خامخا کوي. او کشر ته به د صرف دې دپاره وایي چې یاره ته ورشه دا کار وکړه، دا نوره خبره ما ختمه کړې ده، ته لاړ شه صرف دا څیز راوړه. نو هغه ما ته وایي چې داسې کار دی صابر جانه، ستا خبره په خپل ځای ټیک ده، خو مشر دې ته وایي چې هغه به ذهن سازي کوي د ځوان کوله، هغه به د روزګار موقع ځوان له ورکوي. او زه تقریبا داسې دې مسیزو ته چې کله هم راځم نو وایي زما 40 کاله وشو که نه چې زه ډېر وخت پس ځم راځم. نو وایي نن مې بیبي ته وی په ګاډي کې راسره وایي، ما ورته ویې چې سوړزو او مسیزو کې بدلون بیخي نه دی راغلی، چې دا 40 کاله مخکې څنګه وو نو اوس هم هغه شان دي. وایي ما ته وایي چې دا وګوره څونه ابادي دلته شوې ده، ورته وایي چې اوس هم هغه شان دي. ما ورته وایي چې نه د ابادۍ خبره نه کومه، 40 کاله مخکې چې د دې طرز زندګي څنګه وه هماغه شان ده، دې کې هېڅ بدلون نه دی راغلی. دلته چې کم مشران هم راغلي دي هغوی صرف ځان شته کړی دی، هغوی د خپل علاقې د خلکو زندګي نه ده بدله کړې. ما ویل یاره دې خبره کې خو بیخي حقیقت دی یاره. نو ما ته ویل مشر به انډسټریز لګوي، د ځوانانو ذهن سازي به کوي چې ژوند په کومو څیزونو باندې ښایسته کېږي. مونږ د دې څیزونو نه کله هم رانوتو چې دلته کله هم مشر راځي او دلته هغه د ووټ دپاره راځي او دلته خپل ځان په مونږ ته انټروډیوس کوي، نو هغه به دا وایي چې یاره زه چې پاس شمه نو تاسو له به زه ټرانسفارمر ټیک کوم، تاسو له به زه ویڼی سموم، تاسو له به زه پلونه ټیک کوم. نو هغوی ته پته ده چې دا خلک همداسې دي، دوی په دې خبرو باندې دوکه کېږي. نو راتلونکي وخت کې بیا هم چې کله دغه مشران دلته راځي او دلته مونږ ته خپل ځان معرفي کوي، نو پکار ده چې همدغه ټټو چې په کوم ټټوانو باندې دي د 40 کالونه دلته راځي او سواره وي او مونږ ته دغه ټټو ښیي، نو دا ځل دې هم راولي دغه ټټو، په دغه ټټو باندې سور شي او دلته دې مونږ ته ووایي چې دا کوم کارونه چې ستاسو پاتې دي دا به درله کومه. او هغه کارونه څه دي؟ ټرانسفارمر دي او د بجلۍ غم به درله کومه، د ګیس غم به درله کومه. یاره دې نه خو زمونږ دا کولالان ښه دي، وجه دا ده چې څه ناڅه کارخانې خو یې لګولي که د هر څه کارخانې دي، کارخانه خو ده که نه، یاره ډېر خلک ورسره په روزګار دي، کولالان ورسره هم په روزګار دي او داسې خلک چې هغوی همداسې مزدوري کوي هغوی ورسره هم په روزګار دي. داسې انډسټریز پکار دي چې ولګي، یوازې دا نه چې زه به تاسو له ټرانسفارمر ټیک کوم. ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ، ستاسو د مینې پرون مو ډېر ګپ لګولی و، ښاد آباد او بریالي راته اوسئ.